پخوانی ولسمشر حامد کرزي پر خلیل حقانی ځانمرګي برید وغنده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حقانی شبکې پر یو مشر خلیل الرحمن حقانی د کډوالو چارو وزارت په انګړ کې ځانمرګي برید غندلی دی. ښاغلي کرزي لیکلي، په خواشینۍ سره مې خبر ترلاسه کړ چې الحاج خلیل الرحمن حقانی او د هغه یو شمېر نور ملګري په یو برید کې شهیدان شول. حامد کرزي حقانی د یوې لویې جهادي کورنۍ غړی یاد کړ چې د شوروي اتحاد پر وړاندې په جهاد کې مهم نقش درلود. په د باندې ترسره شوي برید په کلکو ټکو غندم. د محترمې کورنۍ او د نورو شهیدانو کورنۍ ته د دې غمجنې پیښې په تړاو د زړه صبر غواړم او ټپیانو ته د شفا استدعا کوم. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې جاري، ښه وخت.